د انسانانو په تاریخ کې همیشه داسې خلک تیر شوی دی چې هغوی د طاقت په زور سره په خلکو باندې حکمراني کړې ده. دې خلکو په خپله زمانه کې طاقتور سلطنتونه جوړ کړي وو چې هغه د دنیا په ډېره غټه حصه باندې خواره وو. او بیا د زمانې په تېرېدلو سره په دې خلکو د دوی په دې حکمرانۍ باندې همیشه زوال راغلی دی. لیکن ملګرو په دې دومره سلطنتونو کې په دومره امپایرز کې صرف یو سلطنت داسې دی چې الله سبحانه وتعالی د هغې تذکره کړې ده په قرآن کریم کې او د هغې نوم یې اخیستی دی. الله فرمایلی دی چې غلبت الروم، د رومن امپایر ابتدا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 950 کاله مخکې شوې وه. نن سبا چې د ایټلي جزیره نومه ملک دی په دې ځای کې دغه رومن امپایر ابتدا شوې وه. دغلته دوه وروڼه راولګېدل او د رومن امپایر بنیاد یې کېښودو. بیا دوی راولګېدل په خوږ علاقو باندې حملې وکړلې او د خپل سلطنت دا رغبه یې ورو سیوا کوله تر دې چې د دنیا په ډېره غټه حصه باندې خور شو. ایشیا، یورپ او افریقې ته دا سلطنت ورسېدو. د دې حدود هغې ته ور داخل شو او په اخره کې د دې د حدود دومره سیوا شو او دومره پراخه شو چې دغه زمانې هغه بادشاهانو دا نه شو کنټرول کولی. دې وجې نه ډېر زمانه بعد دوی په خپلو کې کېناستل او دا مشورې وکړله چې د رومن امپایر به دوه حصو ته تقسیم کړو دې لپاره چې د حکومت کمزوري نشي په ټول ملک باندې. نو بالاخره دغه شانتي وشوه. د رومن امپایر دپاره خپل دارالحکومت ایټلي وګرځېدو او د دویم طرف بل یو بادشاه ته حواله شو. د دغه رومن امپایر یو جرنیلو دغه زوی ته دغه سلطنت ورکړی شو چې د هغه نوم دی قسطنطین. دغه قسطنطین بادشاه راغی او نن سبا چې د ترکیې یورپ په مابین کې یو کلی دی هغه یې آباد کو او دغه کلي ته بیا د دغه بادشاه نوم ورکړی شو یعنی قسطنطنیه. کله چې په اوله کې د رومن امپایر بنیاد کېښودلی شو او دا ورو ورو خور شو په دنیا کې او دا طاقتور ملک وګرځېدو. نو په دغه زمانه کې د دغه رومن امپایر د بادشاهانو به څه مذهب نه منو. دا خلک په توحید باندې نه روان بلکې د ستورو سیارو بندګي به یې کوله. نو په دغه زمانه کې الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام له نبوت ورکو. عیسی علیه السلام په فلسطین کې پیدا شوی و. نو عیسی علیه السلام په دغه ځای کې یهود او غیر یهودو ته دعوت شروع کړو اسلام طرف ته. نو یهودیان د عیسی علیه السلام نه ډېر تنګ شو او هغوی راولګېدل او دغه رومن امپایر د بادشاهانو ته شکایت وکړو چې دا سړی به ستاسو په خلاف چېرته بغاوت وکړي او ستاسو نه بادشاهي واخلي. د دې جاسوسۍ د وجې نه رومن امپایر بادشاهان راولګېدل او د عیسی علیه السلام چې کوم متبعین وو هغوی باندې سختي شروع کړله. په دغه زمانه کې عیسی علیه السلام بر اسمان طرف ته الله سبحانه وتعالی اوچت کړی و لیکن دغه چې کوم تابعدار خلکو په شمار هغه موجود په دغه فلسطین کې او ځای په ځای باندې به یې خلکو ته په پټه دعوتونه کول خپل دین طرف ته. نو دغه شان د رومن امپایر د بادشاهان راولګېدل او ډېره سختي شروع کړه په عیسایانو باندې چې کوم یو کس ورته میلاو شو چې هغه به د عیسی علیه السلام په دین باندې ایمان لرو نو هغه به یې په ډېر سخت مرګ باندې وجو. لیکن وروسته بیا د زمانې په تېرېدلو سره ورو ورو د رومن امپایر د بادشاهانو ته احساس وشو چې موږ له یو مذهب اختیارول پکار دي چې د هغې په ذریعې سره دا ټول خلک موږ متحد کړو. نو دې وجې نه د رومن امپایر دغه بادشاهان راولګېدل او عیسایي مذهب یې قبول کړو او بیا بالعکس دوی سختۍ شروع کړې په هغه خلکو باندې کوم چې به د ستورو سیارو بندګي کوله. لیکن بیا دغه خلکو هم خپل مذهب نه پرېښودو. همیشه به دوی په خپل مابین کې جګړې کېدلې. نو کله چې د دوی په مابین کې دا جګړه ډېره تیزه شوه شدید شوله نو دوی راولګېدل او فیصله یې وکړله. فیصله دا وه چې موږ به عیسایي او رومي مذهب را یوځای کړو د دې نه به یو مذهب جوړ کړو. مطلب دا دی چې څه تعلیمات به د عیسایي مذهب وي او بعضې به د رومي مذهب نه. نو دغه شان دوی راولګېدل ډېر اخترونه به دوی کې ور داخل کړل په عیسایي مذهب کې او ډېر ناشنا ملتونه به دوی کې خواره شو. د دې نه یو قسمه میکس مذهب جوړ شو. دوی چې کله عیسایي مذهب قبول کړو نو په دغه زمانه کې اصحاب کهف کوم چې 6 کسان وو یا اووه هغوی غار ته تللي وو نو دوی سره پاسه 300 کاله بعد راپاڅېدل له خپل خوب نه او په دغه زمانه کې د رومن امپایر بادشاهانو عیسایي مذهب قبول کړی و. نو دغه شان وروسته چې بیا کله د رومن امپایر دوه حصو ته تقسیم شو د یو دپاره دارالحکومت ایټلي وه او د دویم سلطنت دارالحکومت قسطنطنیه وه. د قسطنطنیې چې کوم بادشاهت و حکومت و هغوی ته ورور درقې میلاو شوه. دا طاقتور بادشاهان شو. دوی راولګېدل حملې وکړلې د ایشیا په علاقو باندې د دوی د سلطنت فراخه شو تر دې چې دوی د حدود او سرحدونه د پرشین امپایر سره وجنګېدل. نو په دغه زمانه کې یو قسمه دوه سوپر پاور طاقتونه مخې ته راغلل چې د یو نوم و بازنطین امپایر او د بل نوم و پرشین امپایر. چونکې دا دواړه په دغه زمانه کې یو طاقتور سلطنتونه وو دې وجې نه دوی به په یو بل باندې حملې کولې او په هر وخت کې به جنګونه کېدل د دوی په مابین کې. نو دغه زمانه چې د دې دواړو سلطنتونو په مابین کې به جنګونه کېدل د مکې په علاقه کې یو نبي پیدا شو محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم د چې کله نبوت میلاو شو په مکه کې د هغې نه لږې ورځې بعد
پرشین امپایر راولګېدو او په رومیانو باندې یعنی په بازنطین امپایر باندې حمله وکړله او دا حمله دومره شدید وه چې ډېر په لږ وخت کې د رومن امپایر هغه ټوله حصه د هغوی د لاس نه ووتله. پرشین امپایر مخې ته ورغلل، د دوی هغه علاقې ونیولې تر دې چې دوی قسطنطنیې ته راورسېدل. په دغه زمانه کې پرشین امپایر والا داسې خلک وو چې مجوسیانو څه خاص مذهب د دې خلکو نه و. دې وجې نه مشرکین د دغه مجوسیان په دې فتحه باندې ډېر خوشحاله شو او بل طرف ته چونکې عیسایانو هغوی به ځان ته اهل کتاب وي، هغوی مشابه د مسلمانانو سره د هغوی په شکست باندې د مکې مشرکین خوشحالېدل. نو مشرکین چې کله خوشحالي مناوهله نو په دغه دوران کې الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړل او دوی وفرمایل چې غلبت الروم، رومیان مغلوبه شوي دي، دوی له شکست ورکړی شوی دی، لیکن دا شکست به د همیشه دپاره نه وي. لږ زمانه بعد به دغه رومیان غالبه کیږي په دې پرشین امپایر باندې. نو په دغه دور کې دا خبر منل ناممکنه و چې څنګه به یو مغلوبه قوم لږې ورځې بعد دوباره غالبه کیږي. دې وجې مشرکینو په دې خبرې پسې خندا کوله او دا خو ته ډېره ناممکنه ښکاره کېده، تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو مشرک سره په دې خبر باندې شرط کېښودو چې څو کاله بعد که چېرته رومیان غالبه نه شو خپل هغه زړې علاقې دوباره وانغستلې نو زه به تاله لس اوښان درکوم، او که چېرته رومیان غالبه شو نو ته به مال اوښان راکړي. په دغه زمانه کې شرط لګول له حرام شوي نه په اسلام کې. نو دغه شان زمانه تېرېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته. په دغه زمانه کې د روم امپایر بادشاه هرقل راولګېدو، خپل دارالحکومت یې پرېښودو او بلیک سی ته راووړېدو، په کښتۍ کې سفر شروع وکړو. نو څو کاله بعد دغه هرقل بادشاه وچوبې ته راواوښتو، چونکې په دغه وخت کې د پرشین امپایر ټول فوج راجمع شوی قسطنطنیې نه بهر هغې محاصره کړې وه او د هغوی ډوډۍ یقین نه و چې دشمن به باندې د شا طرفه حمله کولی شي. په دغه ټایم کې هرقل بادشاه د شا طرفه په دوی باندې حمله وکړله او دا حمله دومره شدیده او اچانک وه چې د پرشین امپایر هغه صفونه مات شو. په دغه ټایم کې ډېر په لږ وخت کې د دوی نه هغه علاقې دوباره واخیستلی شوې، تر دې چې دغه رومیان راغلل او د پرشین امپایر چې کوم دارالحکومت و مداین هغې ته راورسېدل. شام، عراق او د فلسطین هغه ټولې علاقې رومن امپایر په خپله قبضه کې واخیستلې. په دغه دور کې مسلمانانو جنګ وکړ مشرکینو سره د بدر په میدان کې او مسلمانانو ته هم فتحه میلاو شوه. په دغه ټایم کې خبر راورسېدو چې رومیان غالبه شوي دي. نو مسلمانانو ته دوه خوشخبریانې میلاو شوې، یو په مشرکینو باندې فتحه میلاو شوه او دویمه خوشخبري د رومن امپایر هغه غالبه کېدلو په ساسانیانو باندې. دې وجې نه هغه مشرک راولګېدو او اوښان یې ورکړل بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه له دغه شرط موافق. نو خلاصه دا د ملګرو چې دغه بازنطین امپایر مبارک کې الله سبحانه وتعالی پیشنګوي کړې وه په قرآن کریم کې او بیا څو کاله بعد هغه 100% صحیح ثابت شوله. او دا داسې یو معجزه ده د قرآن کریم چې نن سبا هم په هغې کې موجود ده او د ټولې دنیا انسانان هغه مني، د دې نه څوک انکار نشي کولی. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او وروسته د مسلمانانو غټ سلطنتونه وجود ته راغلل، نو دوی مسلسل حملې وکړلې په دغه قسطنطنیې باندې، لیکن دوی کامیاب نه شو. په آخر کې چې بیا کله سلطنت عثماني وجود ته راغله نو د هغې یو بادشاه سلطان محمد ثاني هغه راولګېدو، په دغه قسطنطنیې باندې حمله وکړله او تقریبا څه 2 میاشتې بعد دغه قسطنطنیه فتح شوله. یعنې تقریبا 1100 کاله بعد بازنطین امپایر ختم شو او د هغې په ځای باندې عثماني خلافت شروع شو.